اوس خو مسلمانان کمزوري دي که نه؟ دا ولې مسلمانان بادشاهان چې دي هغه پیسو تباه کړل، مسلمانان بادشاهان ډالرو تباه کړل، انګریز ته لاس نیولی وي او د انګریز غلامي کوي، د هغې چاپلوسي کوي، پیسو ته یې لاس نیولی وي، نو ځکه خو د هغې نه به یېرېږي هم که نه؟ او بله چې تمه وي او چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه غوندې او سلطان نور الدین زنگی رحمت الله علیه غوندې نیکان صالحان را پیدا شي، والله که هغه به د کافر نه یریږي هم نه، هغه به د چا پروام نه کوي. مسلمان ته دا حکم و چې د کافر په مقابله کې ګوره تیار اوسه او دا خپل قوت دی د هغې په مقابله کې خرچ کا، او بل دا چې اسلحه ګوره ځان سره ساته، او بل دا چې د کفارو په مقابله کې د جهاد دپاره اسونه هم ساته. اوس وخت کې د ډرایوینګ ضرورت ته مجاهد ته، الحمدلله نن خو سره داسې ګاډي دي چې حیرانه به پاتې شي. افغانستان مجاهدین خو الحمدلله اوس حکومت راغلی ده او خپل اسلامی قانون یې جوړ کړی ده، خدای پاک جل شانه دې آباد ساتي. نو داسې ګاډي دي ورسره، نو یې ګاډي چلولو ضرورت شته که نه؟ نو اوس یو مجاهد له پکار ده چې د ثواب په طور باندې ډرایوینګ زده کړي، چې یاره زه به یو مجاهد سره ګاډی چلوم، میدان جهاد کې به ګاډی چلوم، د مجاهدینو له به یو بل له راشن او خوراک کړم، نو دې نیت باندې زده کول دام ګوره ډېر لوی اجر ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل جلاله فرمایل چې د دې په مقابله کې تیار اوسه، خو لیکن وروڼو کله کله د جنگ نه بعد ګورې صلح هم راځي، جنګونه وشي او کله کله به د هغې نه بعد صلح هم راشي، جنگ دا روغه کول. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا ارشاد ده کو چرې دا کافران دې تمایل شول چې سیب تاسو سره صلح کوم، نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا حکم او دا امر ورته چې تاسو هم دوی سره صلح وکئ، خو لیکن په صلح کې به ګورئ پهل او لومبوالی مسلمان نه کوي. ګورئ کافر ته به میمې میمې نه کېږي، نینے نینے ورته وي که څه ګورئ داسې به نه کېږي چې ما سره صلح وکړه، نه بلکې مجاهد به داسې ځان تیار ساتي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رونو تکبر څومره خراب شی ده، بد شی ده که نه؟ ما سو ځل د تکبر مذمت باره کې حدیث مبارک پیش کو، لیکن یو مجاهد ده او میدان جهاد کې ده او دا په تکبر سره روان ده او دا خپل مټې وایي او داسې فخری طور سره روان ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی الله پاک جل جلاله ته د مجاهد دا تکبر ډیر محبوب ده، دا ورته محبوب ده. ګورئ دیو جنا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به چې کله د طواف دپاره بیت الله شریف ته راغل د مدینې منورې نه، نو دی به د بیت الله شریف احترام کولو، نو په جماعت کې په حرم شریف کې په مدې مدې به روان و طواف پې کولو، لیکن بره په غونډو باندې به خلق ناسو چې ایمان یې نه وروړی،
هغه به دا وی وهنو هما یثرب وی د مدینې منورې تبو دا خلق کمزوري کړي دي دا ځکه په مزه مزه لګې دي او ډېر تیز طواف نشي کولی کمزوري شوي دي الله پاک جل جلاله د دغه کافرانو د توان د وجنا الله پاک جل جلاله حکم فرمایلو چې تاسو کله طواف کوئ نو به پکې داسې تیز تیز روان وي چې هغې ته رمل ویلی شي کله چې طواف کوي که نه نو 3 چکرو کې به څه کوي تاسو خپله لاړئ الحمدلله چې کله طواف کوي نو 3 چکرو کې به څه کوي رمل به کوي داسې تیز تیز به دی دا مټ په وای مؤمنانو ته دا حکم وشو چې تاسو اوس په طواف کې هم دا رمل کوئ چې کافرانو ته پته ولګي چې مؤمن کې الحمدلله قوت موجود ده نو لہذا الله پاک جل جلاله پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمائی اوس عمرونو ګورئ ښه بعد ساده لوح انسان وي چا سره زیاتیا وشي زیاتې ناغه مظلوم چپ شي کله کله هغه کې ابا حیا وي با عزت وي او یا ورسره نیت کې دا راشي په زړه کې چې یاره دا مې مسلمان رور ده او پویه نه شو هغه تېنه غلطه پیداوالي اپې بیا دوباره راشي او بیا چې راشي نو بیا خو دا مسلمان داسې مسلمان وي بیا خو د کې هم خدای پاک جل شانو غیرت اچولی ده که نه نو کله کله پیغمبر علیہ السلام مبارک ته ارشاد د کدی درته د صلح د پاره مایل شول چې سیب تاسو سره صلح کو نو تاسو ورسره هم صلح ورولئ چې راځئ چې صلح ولیکو او کنا د مخکې نه به ګورئ پیغمبر علیہ السلام مبارک ته ارشاد ده چې تاسو به د صلح لومبوالی نه کوئ کافر ته هسې نه چې دا کافر تېنه غلط عبرت وانلي چې دا مسلمان خدای نخواسته کمزوری شو ځکه ماته د صلح وایي اوس خو مسلمانان کمزوري دي که نه دا ولې مسلمانان بادشاهان چې دي هغه پیسو تباه کړل مسلمانان بادشاهان ډالرو تباه کړل انګریز ته لاس نیولی وي او د انګریز غلامي کوي د هغې چاپلوسي کوي پیسو ته یې لاس نیولی وي نو ځکه خو د هغې نه به یېرېږي هم که نه او بله چې تمی وي او چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه غوندې او سلطان نور الدین زنگی رحمت الله علیه غوندې نیکان صالحان را پیدا شي والله کو هغه به د کافر نه یریږي هم نه هغه به د چا پروام نه کوي نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته ارشاد ده چې کو چرې دی درته د صلح دپاره مایل شول نو خیر د تاسو ورسره هم صلح وکئ فاجنح لها تاسو ورته هم صلح ته څه شئ مایل شئ او کو چرې دی په دغې صلح کې دوکه مطلب وه اللہ پاک جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا فرمائی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ اللہ پاک جل جلالہ ستا دا پارا گورے کافی دا اس نشی کولے کو دو کئیو کا رونو دا چا دا پارا چی اللہ پاک جل جلالہ دا کافی کی دلو زمواری والی اغتا گورے بے سک سے نشی ویلے نو کو دای در سره دوکه کوي دوکه مطلب وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ بے شک اللہ پاک جل جلالہ ستا دا پارا کافی دا او دا اللہ پاک جل جلالہ اغذات تا ایدک بنصره چی پا خپل تایید سرا تی مضبوط کړی ګورئ
میدان بدرو 313 صحابه کرامو ملګری مومنانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملګریو او بل طرف ته 1000 کافرانو، لیکن الله پاک جل جلاله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی ملګري هغه مضبوط کړل او د هغوی دپاره الله پاک جل جلاله کافي شو. وبالمؤمنین او داسې نورو مؤمنانو سره هم ګوره امداد کړی ده. خدای پاک جل شانه د بعضې ډېرو مؤمنانو سره امداد کړی ده. ښه اوس هم قسم ده چې مومن وي که نه. علامه اقبال څه وایي؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. علامه اقبال وای ته د بدر فضا پیدا کا اے مسلمانانن، ته هغه ماحول جوړ کا تاکہ هغه ایمان راشي، تاکہ هغه تقوا پیدا شي، تاکہ هغه عمل راشي. د بدر فرشتے به تا دپاره هم ګورې رځي، ستا امداد به هم کوي. هماغه الله جل شانه ده، هغه رب العالمین جل شانه به ستا امداد کوي، طالب پرشتے راستوي. خدا کلا فضائے بدر پیدا کر. د بدر فضا خو پیدا که کنا، د بدر فضا خو پیدا که کنا، الا بستا دپاره پرشتے ردی. نو لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی کو چرے دا کافران تا سر دوکو کی نو الله پاک جل جلاله ستا دپاره کافي ده. هغه مبارک ذات ته د الله پاک جل جلاله چې ستا تایید فرمایلی ده په خپل امداد سره. وبالمؤمنین او د مؤمنانو سره. لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا ارشاد ده. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اللہ پاک جل جلالہ فرمائی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کچرے مائل شو دا کافران للسلم صلح دا پارا، صلح تسشو مائل شو او دایوے چیرہ بس دے مومنانو سر صلح کون. فجنح لها جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته ارشاد دے چې تاسو ور سلام مائل شید صلح طرف ته تاسو ور سلام صلح ته مائل شید. وتوکل علی اللہ او توکل ساته په الله پاک جل جلالہ باندې ګوره د چا نام اډار نشي. په الله پاک جل جلالہ سکوا توکل ساتا. انه بشک د الله پاک جل جلالہ چې دی هو السمیع العلیم، د الله پاک جل جلالہ اوریدونکی او پوهه ذات دی. نو کو چری د دغه کافرانو پنیتونو کې سوي الله پاک جل جلالہ خبردار دی. کو چری دغه کافرانو خپلو کې څه مشورې کړي وي الله پاک جل جلالہ اوریدونکی ذات دی. وَإِن يُرِيدُوا او کو چری دی اراده لري دا کافران ان یخدعوک د دې چې دوکو کی تا سره نیت د صلح دا دوکه در سره وکي. فإن حسبک الله پس بشک اللہ پاک جل جلالہ ستا دا پارا کافی دے. ستا دا پارا اللہ پاک جل جلالہ کافی دا گورے. دا دعا وائی خواہ او دا وظیفہ وائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ پاک جل جلالہ زمان پارا کافی دا. کلچی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ملگرو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کافران اولیدل نصیوی حسبنا اللہ
الله پاک جل جلاله زمونږ دپاره کافي ده. وډار نشول ګورې بلکې دا یوې حسبنا الله چې الله پاک جل جلاله زمونږ دپاره کافي ده. جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک چې کله اور ته غورځېدلو د باران فرشته راغه د هوا فرشته راغه او ډېرې فرشتې راغې. جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک ته وایي سیب مونږ ته څه خدمت ته چې خپل خدمت وړاندې کو. جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک فرمائی حسبی اللہ اللہ پاک جل جلالہ زمارے پارا کافی دا. زچ کم رب العالمین جل جلالہ دا پارا اور تدانگمانو اگر رب العالمین جل جلالہ زمارے پارا کافی دا. قسم دا چاچے گورے صحیح مانو کہ توکل کرے دا کنا یغه به ډیر کارونه کیږي. د رزق مسله به اول حل ویخا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ کو چرے تاسو پر اللہ پاک جل جلالہ باندې توکل کو ہو حق توکل نو تاسو ګورئ کرا سبا کې چې ما دا مارغان د جالو نه پاسي نو تش جوړي وي او ما خام چې کورته خپل جالو لرازي نه به ډک جوړي واپس لاړ شي. نه څوک نوکری کوي نه څوک دیړی کوي نه څوک بار ملک ته لاړ دا بلکې صرف متوکلین دي. ما او تابوم په الله پاک جل جلاله باندې توکل کو اسباب به استعمالو خو لیکن اعتماد با اسباب نہ کو. اعتماد محمد اللہ پاک جل جلالہ مبارک ذات باندې ویو. وَإِن يُرِيدُوا او کو چر اراده لري دا کافران ان يخدعوك چې دوکو کی تا سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ارشاد دے فإن حسبک اللہ پس کافی دے اللہ پاک جل جلالہ ستاد پر اللہ پاک جل جلالہ کافی دے. هو الذی دا اللہ پاک جل جلالہ اغذات تے ایدک بنصرہ چی تائید فرمائلے دے پاک پل مدد سرام ستا میدان بدر کی وبالمؤمنین او دا مومنانو سرائیم گرے امداد کرے دا. صدق اللہ العظیم.